ترجمه او تفسیر. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. د شمشاد رادیو ټولو مینوالو او د تفسیر او ترجمې اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالاحد خاکسار د تفسیر او ترجمې دغه برنامه تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې د صحت جامه په تن ولرئ. حضرت آدم علیه السلام د جنت نه راښکته شه د هندوستان د سرندیب علاقه کې، او حوا رضی الله تعالی عنها عربستان کې د جدې په علاقه کې کوزه شوه. آدم علیه السلام او حوا بیبي دواړه په جنت کې په ناز باندې زندگی تیروله. سختو د دنیا ته راښکته شول. آدم علیه السلام د الله تعالی نازولی بنده دی. ځان سره فکر کوي الله خفه شو، دا څه وشو؟ اوس د الله تعالی د خوشحالۍ د پاره چې الله تعالی خوشحاله کی په زړه د آدم علیه السلام مبارک کی قسمه جوش او ولولې راځي چې الله راضي کی، مګر طریقه نه ورځي. ځکه په اول ځل ته نه دا خطا وشوه او بیا الله تعالی د جنت نه راکوز کړ، نو سختۍ هم پرې راغللې، په قانون هم پوه نه دی پوره. نو آدم علیه السلام زړه کې خدا وای چې یا الله څه وکم چې تا خوشحاله کم، خو د معافی طریقه نه ورځي. زړه کې وای اسې نه معافي وغواړم نور هم خفه نشي. لږ خو الله خفه شوی دی چې نور هم رانه خفه نشي. انسان چې په یو مدرسه کې داخله واخلي او په اول ځل ورته استاد په قار شي، نو د استاد په طبیعت پوه نه وي، په قانون پوه نه وي، نو دی بیا د استاد په عاداتو باندې چې ځان پوه کوي لږ وخت لګي. آدم علیه السلام زړه کې دا سوچ کوي چې زه خپل رب خوشحاله کم، مګر طریقه ورته یاد نه ده، طریقه ورته نه ورځي د الله د خوشحالولو. نور خو د دې د زړه په حال خو الله خبر دی. الله پوهیږي چې آدم علیه السلام زما د خوشحالولو د پاره یوه طریقه کوي، خو هغه کار ورته یاد نه دی. نو الله تعالی ورته خپله طریقه ښیي، او طریقه ورته داسې ښیي چې آدم علیه السلام خو په الله باندې ګران دی. نو اوس طریقه ورته ښایي د دنیا نظام دپاره الله داسې وکړه چې دی د جنت نه راکوز شوی نه وی، نو د ده خو اصل پیدایښت د ځمکې دپاره و. الله ویلي و که نه وإذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. د دې یو داسې مثال علما ورکوي لکه یو ماشوم چې ورانې وکړي، د دغې ماشوم مور او پلار راشي او دا ماشوم ونیسي، نو د ماشوم ته اوس د ځان د خلاصولو طریقه نه وي یاده چې زه اوس څه وکم چې دا مور پلار خوشحاله کم او ځان ته نه خلاص کم. نو پلار خو هلته په بچي باندې زړه سوځي، رحم خو پرې راځي چې معصوم دی ورانه کړی. نو یو طریقه ورته وښی، نو یو سپېړه ورکړي، بیا ورته ووایي چې توبه، هله غوږونه ونیسه ووایه چې توبه. نو معصوم ووایي توبه، بیا به داسې کار نه کوم. نو پلار ورته وایي ځه بیا داسې کار ونه کړي. نو رب العالمین جل جلاله د آدم علیه السلام د پریښودو اراده ده، نو طریقه ورته ښیي. هلته پلار د دې معصوم د پریښودو اراده شته، طریقه م ورته ښیي، داسې ووایه بیا دې پرېږدم. الله تعالی آدم علیه السلام ته م وایي چې داسې ووایه نو بیا دې پرېږدم.
نو اوس طریقه ورته ښایي. نو د توبې طریقه الله تعالی حضرت آدم علیه السلام ته ښایي. دې نه دا هم ثابته شوه چې الله وی ما ور زده کړه دا څو کلمې. نو د دې نه دا معلومه شوه چې د آدم علیه السلام نه الله تعالی داسې خفه نه دی لکه څنګه چې د ابو جهل او اخنس بن شریق نه خفه و. ابو جهل نه الله داسې خفه و، هغې ته د توبې طریقه نه ښایي. آدم علیه السلام ته الله د توبې طریقه وښودله، نو د ابو جهل نه الله تعالی پر اختیا خفه دی او آدم علیه السلام نه داسې خفه نه دی چې نه بخي. همدغه وجه وه چې حقیقت کې الله تعالی خو آدم علیه السلام جنت ته نو پیدا کړی، دا خو ځمکې ته پیدا کړی. نو د دې وجې نه یو اعتراض دا راځي چې الله تعالی د ځمکې ته پیدا کړی او جنت ته ولې بوته؟ نو جواب یې دا دی چې الله تعالی جنت ته ځکه بوته چې ای آدم علیه السلام خپل بچو ته ووایه که نیک عملم وکړه نو دلته به مراولم دی جنت ته، نو تا ته مې جنت وښود، خپلو بچو ته د جنت بیان وکړه. نو په عین الیقین سره یې ورته ښودلی دی. اوس چې دومره ښایسته ځای ته یې پورته کړه، نو چې اوس هسې د دې ځای نه وباسې، نو الله وایي چې د آدم علیه السلام زړه ته خو به ګیله راځي چې یا الله دې ځای نه مې ولې وباسې، دا خو ډېر ښه ځای دی، نو کم داسې وباسم نو ګیلهمن به شي. نو الله تعالی یو طریقه داسې جوړه کړه چې الله تعالی ورته ویل دې ونې ته مه نږدې کېږه. اول ته هغه بدبخته شیطان ته وایي چې شا به ورپسې شه لمسون ورته واچوه. نو چې لمسون یې ور واچوه هغې وخوړه، بیا چې الله تعالی ورته وایي د جنت نه وځه، نو اوس به دی ځان ملامته کوي، د الله نه به ګیلهمن کېږي نه. نو اوس چې آدم علیه السلام ځمکې ته راکوز شو، نو جاړي 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 او په زړه کې خفه دی چې خدایه څه وشو؟ نو الله خو پوه دی، د الله تعالی خو خوښ دی. نو الله تعالی اوس ورته د توبې طریقه ښیي. الله تعالی قرآن عظیم الشان کې یادوي فتلقى زده کړلې آدم و آدم علیه السلام من ربه د خپل ربنا کلمات یو څو کلمې یادې کړې. فدعا بها نو په هغې باندې دعا وغوښتله. فتاب علیه نو رجوع د رحمت وکړه په دې آدم علیه السلام باندې. انه یقینا د الله تعالی هو التواب توبه قبلونکی دی، الرحیم مهربانه دی په خپل حال د بني آدمو، یا رحیم و مهربان دی په حال د حضرت آدم علیه السلام. قلنا اویل مونگا احبتو کس شی منها د دې ځاینا یعنی د دې جنت نا جمیعا ټولا. فاما یأتینکم کچیرتا راشی تاسو تا منی زما د طرفنا هدن س لارښود س هدایت څه شی دی؟ کتاب او رسول. که چېرته زما د طرف نه کتاب او رسول تاسو ته راغی د هغې تابعداري وکئ. فمن تبع هدایا چا چې تابعداري وکړه د هدایت زما، یعنی فآمن بی وعمل بطاعتی، ایمان راوړه ایمان قبول کو عمل وکړه په تابعدارۍ باندې زما تابعداري وکړه. فمن تبع هدایا چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت، فلا خوف نبوی ویرا علیهم په دوی باندې، ولا هم یحزنون او نبا دوی غمجن شي. والذین کسان کفرو چاغوی کافر دی وکذبوا نسبت د دروغ کوي بآیاتنا زمون آیاتونو ته، اولئک دغه خلق چې دی دغه کسان اصحاب النار ملګری د اور دی، هم دوی به فیها په دې اور کې خالدون همیشه وي، داسې همیشه به پراته وي. ماکثون ابدا لا یفنون ولا یخرجون، همیشه به پراته وي، نه به ورته مرګ راځي او نه به څوک د دې ځای نه ویستلی شي، همیشه به پراته وي او د جهنم په عذابونو باندې به سر وي. الله دې مونږ تاسو په حفاظت کې وساتي. فتلقى آدم زده کړې آدم علیه السلام من ربه د خپل ربنا کلماتین یو څو کلمې. علما فرمای دا کوم کلماتو چې الله تعالی حضرت آدم علیه السلام ته ښودلي، نو اکثر عالمان وایي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او حضرت جبیر حسن بصری رحمت الله تعالی علیهم اجمعین، دوی وی هغه کومه دعا چې الله تعالی آدم علیه السلام ته ښودلې وه، هغه دا دعا وه چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم علیه السلام ته الله تعالی دا وښودله، د توبې طریقه ورته رب العالمین جل جلاله ښیي.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شمشاد 103.5 FM. آدم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوي، اے ربا موږ په خپل ځانونو باندې ظلم کړی دی، که ته راته بخښنه ونه کړې او رحم را باندې ونه کړې نو موږ به د تاوانیانو نه جوړ شو. دلته فتلقى آدم ذکر شوی دی چې آدم علیه السلام زده کړې، نو دا خطا خو د دواړو نه شوې وه، د آدم علیه السلام او د حوا بیبي نه. حوا بیبي ولې یاده نه کړه؟ علما وایي هغه فرع ده او آدم علیه السلام اصل دی، نو فرع د اصل تابع وي، ښځه به د خاوند تابع وي. نو ځکه دلته یاد نو شو، آدم علیه السلام یاد کو، حضرت حوا بیبي ورسره شمار ده، ځکه هغه فرع ده. او مجاهد رحمت الله علیه هغه وایي چې الله تعالی کم کلمات آدم علیه السلام ته ښودلي وو، هغه دا کلمات دي: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا إله إلا أنت، اے اللہ نشته دی لائق د عبادت مگر ته، سبحانك پاکی د تعالی را و بحمدک و سنام د تعالی را، ربی انی ظلمت نفسی، اے الہ ما ظلم کړه په خپل ځان باندې، فاغفر لی ما ته بخنه وکا، انک خیر الغافرین، یقینا ته بهتر د بخونکو نه، ښه بخونکی ذات الہ. اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك ربي اني ظلمت نفسي، اے رب زما ما ظلم کړه په خپل ځان باندې، فرحمني په ما باندې رحم وکا، انك خير الراحمين، بشکت رحم کونکے بهتر رحم کونکے. اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك ربي اني ظلمت نفسي فتب علي انك انت التواب الرحيم. فما باندې رجوع د رحمتو کا، بشکت قبل ان کے و مہربانی. نو امام مجاہد رحمت اللہ علیہ وی پا دی الفاظ دعا غختلی او دا عالمانو یو ډله داسم وائی چې آدم علیہ السلام په وسیله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده، د پیغمبر علیہ السلام وسیله الله ته پیش کړې ده او په هغې باندې معافي غوښتلې. هغې وی چې آدم علیہ السلام د عرش په کنارو باندې څه الفاظ ولیدل چې د عرش په کنارو باندې لیکل شوي لا اله الا الله محمد رسول الله. نو آدم علیہ السلام وی په دې باندې دعا غوښتل د وسیلې نیولې. دا خبره تفسیر قرطبی کې امام قرطبی رحمت الله علیه په جلد اول صفحه نمبر 340 کې او روح المانی په جلد اول صفحه نمبر 210 باندې ذکر کړي. او د دې په تفسیر په تایید کې د رسول الله مبارک په وسیله باندې چې دعا کړې ده یو اثر هم پیش کیږي چې محدثینو ذکر کړي چې هغه ته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه روایت هغه کړي دی او پیش کوي داسې چې آدم علیه السلام نه کله خطا وشو د اسمان نراکوس نو اسمان طرف ته او قتل او مغلطه چې خطا وشو نو عرش ته او قتل نو الته د عرش په کنارو د لیکل شوی نو آدم علیه السلام ویلې فقال اسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم یا الله سوال درنکوم په وسیله د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې تراته بخنو کا. نو رب العالمین جل جلاله ورته وحی وکړه اے آدم دا محمد څوک دی صلی الله علیه وسلم. نو آدم علیہ السلام مبارک جواب ورک یا الله کله چې تازه پیدا کړم نو ما سر پورته ک عرش ته مې وکتل نو د عرش په کنارو باندې لیکلو چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو زه پوه شوم په دې خبره باندې چې هیڅوک د اوچتې مرتبې والا نشته د هغې چانه چې د هغې نوم د الله د نوم سره یو ځای لیکل شوی. نو الله تعالی ورته وحی وکړه چې ای آدم علیه السلام دا د ټولو نه وروسته پیغمبر دی ستا په اولاد کې، که د دې د پیدا کولو مقصد مې نه وی نو ته به مې هم نه وی پیدا کړی. دا خبره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا روایت چا ذکر کړی دی؟ مستدرک ذکر کړی د حاکم جلد نمبر 2 او صفحه نمبر
615 الخصائص الكبرى د علامه جلال الدین السیوطی رحمت الله تعالی علیه هغه ذکر کړی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 6 الوفاء باحوال المصطفى د عبدالرحمن جوزی رحمت الله علیه په صفحه نمبر 33 کې ذکر کړی دی. داسې نور حواله مشته. نو دا لوی علما دي، دوی دا لیکلي چې په وسیلې د محمد صلی الله علیه وسلم بخنه غوښتلې ده. نو په دې خبرو باندې جګړې په کار نه چې بعضې ورونه په دې ډېر سخت ځي، داسې نه په کار، ځکه ټول روایتونه په خپل ځای باندې صحیح وي، ځکه هغې لوی علماو پوهېدل، ځکه دا روایت نقل کړی. بعضې علما لا داسې وایي چې آدم علیه صلات وسلام نه چې کله خطا وشو نو په جنت کې ربنا ظلمنا انفسنا دا دعا وکړه، او دنیا ته چې کله راغی نو بیا دغه نورې دعاګانې چې کوم ذکر دي یا په وسیلې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره چې دعا کړې ده، نو چې دا دعا یې په ځمکه کړې. او بعضې مفسرین بیا تطبیق د دې روایت د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او د قرآن د هغې آیاتونو چې نور مفسرینو بیا ذکر کړی د هغې تطبیق کوي. هغه داسې وایي چې کیدای شي اول آدم علیه صلات وسلام په وسیلې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره دعا غوښتلې وي، او د هغې نه پسې الله تعالی دعا قبوله کړي، او بیا ورته دغه الفاظ زړه ته اچولي چې ته دا وایه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. د وسیلې په حق لبه په خپل ځای کې انشاء الله تعالی بیا بحث کو چې وسیله په څو قسمه ده او جایز کومه یوه ده او کومه اختلافي ده او کومه اتفاقي ده. خو په هېڅ چا باندې بد ویل پکار ځکه نه دی چې علما د قدر وړ خلک دي، مونږ هغوی ته نشو رسېدلی، هغوی کوششونه کړي، محنتونه یې کړي، نو قدر او عزت پکار دی. الله یې د هغوی په قبرونو د انوارو باران وکړي. ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې آدم او حوا دا دواړه چې کله د اسمان نه راکوز شول نو 200 کاله یې وجړل، او 40 ورځې دوی دواړو د خفګان نه څه خوړلي او نه څه څکلي. او آدم علیه صلات وسلام د حیا د وجې نه اسمان ته نه دی کتلی، او 100 کاله حوا رضی الله تعالی عنها ته نږدې شوې نه ده، جدایي و. او علقمه رضی الله تعالی عنه وایي که د ځمکې د ټولو خلقو جړه او د هغې اوښکې را جمع کړی شي نو د داود علیه صلات وسلام جړه ته به ونه رسي، او که د ځمکې د خلقو او د داود علیه السلام جړه یو ځای کړی شي نو بیا به د آدم علیه صلات وسلام جړه ته ونه رسي. تفسیر مظهری لیکلی چې 300 کاله الله تعالی ته وجړل، او د حیا د وجې نه الله تعالی ته سر نه و پورته کړی چې حیا ورتله چې الله زه د دې څیز نه منع کړی او مامانه دا خطا وشوه. ډېره لویه حیا وه په حضرت آدم علیه صلات وسلام کې، او مونږ او تاسو هم د هغې اولاد یو، باید چې مونږ او تاسو کې هم حیا وي. هر یو مفسر د خپل وس مطابق تحقیق کړی. الله فرمایي فتاب علیه، رجوع د رحمت وکړه په ده باندې، په آدم علیه السلام الله رجوع د رحمت پې وکړه. د تابه معنا څه د توبې اصلي معنا ده ګرځېدل د یو ګناه نه. الله فرمایي فتاب علیه، رجوع د رحمت وکړه الله تعالی په آدم علیه صلات وسلام باندې. علما وایي په توبه کې 3 شرطونه ضرور دي، د هغې نه بعد بیا توبه قبلیږي. په تیره ګناه باندې خپیمانه کېدل چې کومه ګناه دې کړي په هغې خپیمانه شه، او حاضر وخت کې هغه ګناه پرېښودل، او راتلونکي وخت دپاره بیا د هغې ګناه د کولو دپاره قصد نه کول، دا د توبې معنا ده. او دا 3 خبرې په توبه کې ضرور دي. که دغه 3 وانه قصد په یو انسان کې موجود وي خو د توبه وکړه، او که دا 3 وانه قصدونه پکې موجود نه وي نو بیا د ځان نه ستومانه کوي. صرف په خولې په توبه څه کېږي نه، باید چې د زړه نه توبه وباسي او د زړه نه په هغې څیز باندې خپیمانه شي. علما کرام لیکي چې توبه کې 3 الفاظ دي، دا د 3 الفاظو نه جوړ دی. یو پکې تا ده، یو پکې واو ده، یو پکې با ده. د تا معنا په تیره ګناه باندې، یعنی په تیره زمانه باندې خپیمانه کېدل چې دا ګناه دې کړی او په هغې خپیمانه شي. د واو معنا په خپلې وعدې باندې وفا کول، او د بې معنا بیرته هغې ګناه ته نه ګرځېدل. او بله معنا علما داسې کوي چې تینا مطلب تیر ګناه باندې خپیمانه کېدل، واو د دې معنا وقت موجوده کې ګناه پرېښودل، او با باقی مانده ژوند کې بیا هغه ګناه نه کول. نو دغسې توبه دا بیا اله العالمین جل جلاله ته خوښوي. داسې توبه نه لکه بعضې خلک چې توبه د بدو چې پیښه راغله نو حمله په بدو نه، توبه کې به کلک عزم او قصد پکاري. فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. الله تعالی فرمایي چې الله توبه قبلون کې تواب دی. امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي چې تواب لفظ الله او بنده دواړو دپاره استعمالیدلی شي. لکه انسان دپاره قرآن عظیم الشان کې ذکر شوی ان الله یحب التوابین،
الله تعالی محبت کې د ډیر توبه ایستونکو سره د الله د در نه امید کېدل پکار نه دي او د الله د پاره استعمال شوی هو التواب الرحیم. الله ډیر توبه قبلونکی دی. بنده د پاره تواب معنا د ګناه او نافرمانی نه تابعداري طرف ته راتلونکي ته وایي او د الله د پاره د تواب معنا په ډیر توبه قبلونکي سره چې الله د بندگانو ډیرې توبې قبلوي. البته تائب لفظ دا بنده د پاره استعمالې دی شي مگر الله د پاره نشي استعمالې دله ځکه چې قرآن و حدیث کې لفظ د تائب الله د پاره نه دی استعمال شوی. دین یو مسله ثابته شوه. هغه مسله دا ده الله وایي زه توبه قبلونکی او مهربان یم. نو دین دا معلومه شو چې د ګناه د بخلو اختیار صرف او صرف الله لره دی. الله نه سوا بل هیڅوک دا حق نه لري چې چاته ګناه معاف کی او د الله نه د ګناه د بخنو حق واخلي. یهود نسواراو خپل مشرانو رهبرانو ته دا حق ورکړو ځکه خپل دین تباہ او برباد ک. ګناه به وکړه او بیا براغه سیب مانه ګناه شو هغه بیل زما بخله. یو خو د بنده سره زیاته کول دی خو د بنده حق دی به درته بخي. یو د الله په حقوقو کې دی چې نافرمانی د الله د حکم کړي او بخل ورته انسان کوي دا یې څوک نشي کولای. زمونږ په شریعت کې دا حق هیڅ چاته حاصل نه دی. البته یو عالم نه یا یو نیک عمل انسان نه دعا غوښتلی شي چې لاړ شي ورته ووایي چې ما ته دعا وکړه. شاګرد کولی شي د استاد نه دعا واخلي، استاد کولی شي د شاګرد نه دعا واخلي، بچی کولی شي چې د مور او پلار نه دعا واخلي، مور او پلار کولی شي د بچی نه دعا واخلي. دا جائز ده، دې کې څه مسله نه مگر د ګناه د بخلو حق صرف الله تعالی لره دی. د هغې بخل به الله تعالی کوي. په دې بل آیت کې وویلی شي قلنا اهبطوا منها جمیعا. دا لفظ دوه ځله استعمال شو. یو مخکې د فتلقى آدم نه دا بیان شوی، یو ورپسې آیت کې بیان شو. نو علما لیکي اول ځل اهبطوا لفظ چې الله تعالی ویلی دی نو دا د جنت نه اول اسمان ته شوی دی چې اول اسمان ته کوز شي، او دویم ځل د اول اسمان نه بیا ځمکې ته شوی. او بعضې علما وایي چې اولنۍ اهبطو د پاره د زورونې وه. الله تعالی ورته زورنه وکړه چې کوز شئ، ځکه ورته وویلې چې ستاسو بعضې د بعضې د پاره به دشمنانی، نو هغه د پاره د زورونې ویلې وه. او دا دویم ځل ورته د ځمکې د زندګۍ د پاره وایي چې کوز شئ، ځمکې ته کوز شئ. نو دا ځمکې ته کوزېدل دلته هم په جمع راغلی ده. نو آدم علیه السلام دی، حوا بیبي ده، او څوک وایي چې دی سره شیطان هم و، بعضې مفسرین وایي مار هم ورسره و، طاووس هم ورسره و، او څوک وایي چې نه اهبطو کې جمع الله تعالی چې ویلې نو دا یوازې آدم علیه السلام ته نه دی. آدم علیه السلام ته ویل تاسو هم کوز شئ ای آدم او ای حوا، او ستاسو په دې املاګانو کې چې کم هغه ستاسو د بچو نسلونه پراته دي هغې هم کوز شئ. نو ځکه ورته د جمع خطاب وکړه چې ټول د جنت نه کوز شئ. نو ځکه ورته د اهبطو لفظ په دویم ځل باندې استعمال کړ. فتلقى آدم پس دکړلې آدم علیه السلام من ربه د خپل ربنا کلمات یو څو کلمې فتاب علیه نو رجوع د رحمت دی الله تعالی وکړه په آدم علیه السلام باندې. انه بشک شان دا دی چې د الله تعالی هو التواب خطوبه قبلونکی دی الرحیم او ډېر مهربان دی. قلنا ویلی مونگا اهبطو کشری منها د دې ځاینا جمیعا ټوله فاما یأتینکم کچیر تراشی تاسو ته منی د طرفه زمانه هدن څه هدایت یعنی کتاب او رسول چې تاسو ته راغی فمن تبع چا چې تابعداري وکړه هدایت د هدایت زما فلا خوف نبوي ویر علیهم په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن شي. په دې ولا هم یحزنون کې دوه خبرې الله تعالی ذکر کړي چې یو په دوی باندې ویره نه وي او بل به دوی غمجن نه وي. نو فلا خوف علیهم د خوف نفي الله تعالی عام وکړه او د حزن نفي خاص کړه. داسې ونه ویل چې لا حزن علیهم اس قسم غم به په دوی باندې نه بلکې داسې ویل ولا هم یحزنون نه به دوی غمجن وي. نو دلته صيغه د فعل یاد کړه او ضمیر د فاعل مقدم ذکر کړه نو ولا هم یحزنون ته جوړ کړه نه به دوی غمجن کیږي. مطلب دا چې دې کې اشاره دی خبره ته ده چې کم یو سیز دنیا کې د دوی د لاس نه فوت شي او ختم شي هغې پسې به دا اولیاء الله خفه کیږي نه. ځکه الله تعالی دا مقام د اولیاء الله په حق لوي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون.
الله وی اولیاء الله نیکان بزرگان دا د الله تعالی داسې بندگان دي چې نه په دوی باندې ویره وي نه به دوی غمجن وي. د دنیا په حوادثو چې څومره دوی ته پیښیږي دوی به خفه کیږي نه، اخرت کې خو په ټولو باندې فکر او غم وي، مګر د دنیا په مصیبتونو باندې اکثره خلک خفه کیږي دوی به خفه کیږي نه. اشرف علی تانوی رحمت الله علیه ذکر کړي یو ولی الله د الله نیک بنده هغه ته یو ځل چا ویل چې صاحب خبر خو نه وي نه وي هغه کشتۍ کې چې ستا د تجارت سودا پروت هغه اوبو کې غرق شوه. نو دی لږ غلی شو بیا ویل چې الحمدلله. بل سړی راغی یو څو دقیقې پس وایي صاحب هغه بېرته همداسې روغ را مټ را بهر شوه د دریاب نه. سړي بیا لږ ځان غلی که دی ولی الله بیا وویلې الحمدلله. نو د خلکو په اعتراض وکړه چې صاحب د غم په وخت کې دې الحمدلله وویلې، خوشحالۍ په وخت کې باید چې تا د غم په وخت کې انا لله و انا الیه راجعون ویلی وی، او د غم په وخت کې خلک دا وی او د خوشحالۍ په وخت کې د الحمدلله ویلی وی. او ورته وایي زه په دې خفه نه یم او الحمدلله ما د دې غم دپاره نه دی ویلی. کله چې دا دومره لویه صدمه ما ته ورسېدله چې مال او دولت هغه اوبو کې غرق شو، ما خپل زړه ته وکتل، زړه ته متوجه شوم چې زړه کې خو مې څه تبدیلي نه ده راغلې، د الله نه ګیله من شوی خو نه دی. ومې کته چې زړه مې په ځای و، ما ویل چې الحمدلله شکر دی چې زړه مې په ځای دی، د الله تعالی د نعمت شکرګزاري کوي. نو په هغې مې الحمدلله ونه ویلې، په دې خپل زړه مې وویلې. په دویم دل چې خبر راغی نو ما په مال الحمدلله نه دی ویلی، بیا مې زړه ته وکتل چې اوس خو مال بیرته راغی چې ایا زړه کې خو کبر نه دی راغلی، چې ومې کته زړه مې په خپل حال نو ما ویل چې الحمدلله زړه مې په خپل حال دی. نو اولیاء الله هغې د دنیا په دې غمونو باندې غمجن کیږي نه، ځکه الله فرمایي فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، هغه کسانو چې کفر کړی او نسبت د دروغ کوي زموږ آیاتونو ته، اولئک دغه خلک چې د اصحاب النار ملګري د اور دي، هم دوی به فیها په دې اور کې خالدون همیشه وي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله.